بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کفایتالله امانی یم او په دې غږیږم چې د یو ناروغ څخه باید څنګه تاریخچه واخیستل شي. په دغه موضوع کې به موږ لومړی د تاریخچې اخیستلو په اصولو باندې، د ناروغ په هویت پیژندنه باندې، په چیف کمپلینټ باندې یا په اوسنیو شکایاتو باندې، همدارنګه په هیسټري اف پریزنټ ایلنس د اوسنۍ ناروغۍ په تاریخچه باندې، د ناروغ په تیره تاریخچه پاس هیسټري باندې، د ناروغ په شخصي تاریخچه باندې، همدارنګه په کورنۍ تاریخچه او سوشل هیسټري باندې چې دی بحث وکړو. د یوې ناروغۍ د ښه تشخیص کولو لپاره چې د 3 ټکي اړین دي، چې په لومړی په هغې کې په ډېره دقیقه توګه د ناروغ څخه تاریخچه اخیستل دي، دوهم چې دی د ناروغ سمه او بشپړه فزیکي معاینه ترسره کول دي، او دریم چې دی لابراتواري معاینات دي. دا درې هغه څه دي چې د ناروغۍ سم او دقیق تشخیص کې چې دی موږ سره مرسته کوي. یعنې که چیرې د یو ناروغ څخه دقیقه تاریخچه واخیستل شي او بشپړه فزیکي معاینه ترسره شي او لابراتواري معاینات ورسره اجرا شي، نو زموږ اټکلي تشخیص چې دی دا تاییدوي چې زموږ له دغه دریو څخه دغه لومړنۍ موضوع ده د ناروغ څخه تاریخچه اخیستل دي. د ناروغ څخه تاریخچه اخیستل اصلا یو هنر دی او دا د ناروغۍ د تشخیص لپاره چې دی تر ټولو ارزانه وسیله ده. طبي تاریخچه عبارت له هغه تاریخچې څخه ده چې د ډاکټر په واسطه د ناروغ ټول شکایت په ترتیب او مفصل شکل چې دی راټول شي. څرنګه چې زموږ اسلامي او افغاني ټولنه ده، نو د ناروغ څخه د تاریخچې اخیستلو په وخت کې باید کلتور په نظر کې ونیول شي، ترڅو ډاکټر له خپلو شخصي ستونزو څخه وژغورل شي. د کلتور په نظر کې نیولو سره چې دی باید د تاریخچې اخیستلو په وخت کې ډاکټر د سترګو تماس ته پام وکړي، د لاسونو خوځولو ته پام وکړي، شخصي موضوعات چې دی په پام کې ونیسي، مخالف جنس یعنې ښځینه‌و ته د لاس ورکول په پام کې ونیسي، او همدارنګه له ناروغ سره تړلي کلتور او عقاید چې دی دا په پام کې ونیسي. د یوې اغیزمنې طبي تاریخچې د اخیستلو په وخت کې باید دغه یو څه نکات چې ډېر اړین دي په نظر کې ونیول شي. تر هر څه دمخه ځوانو ډاکټرانو لپاره مهمه دا ده چې کله هم له ناروغ سره تاریخچه پیل کوي، د ناروغ څخه تاریخچه پیل کوي، نو ځان ورته ورمعرفي کړي او خپله ډیګري یا خپل رول چې دی ورته بیان کړي. دوهمه خبره دا ده چې د تاریخچې اخیستلو په وخت کې له ناروغ سره چې دی په لوړ آواز او روښانه توګه چې دی خبرې وکړل شي. دریم، د ناروغ خبرې باید قطع نه کړل شي، یعنې د ناروغ په خبرو کې چې دی مداخله ترسره نه کړی شي. همدارنګه له ناروغ څخه باید داسې تاریخچه واخیستل شي ترڅو ناروغ دا فکر ونه کړي چې ډاکټر بیړه لري. همدارنګه د تاریخچې اخیستلو په وخت کې ناروغ په داسې حال کې پرېښودل شي چې ناروغ د ډاکټر د ملاقات څخه احساس ولري. شپږم دا چې له ناروغ څخه د تاریخچې اخیستلو په وخت کې پکار ده چې ډاکټر د ناروغ خبرو ته پوره غوږ ونیسي او خاموشه ناست وي ترڅو د ناروغ څخه پوره معلومات حاصل شي. اومه خبره پکې دا ده چې کله چې د ناروغ څخه تاریخچه اخیستل کیږي، نو د ناروغ پر وړاندې باید هیڅ طبي او مسلکي لغات چې دی ونه کارول شي. هر وخت تاریخچه چې دی په ساده، اسانه او روانه ژبه د ناروغ په ژبه باندې چې دی ولیکل شي. ډاکټر باید د ناروغ هر ډول راز چې دی پټ وساتي او د کورنۍ او نورو غړو ته چې دی افشا نه کړي. د تاریخچې اخیستلو په وخت کې د ناروغ یقین باید داسې جوړ کړل شي چې هغه ستونزه له کومې سره چې ناروغ مخ دی ډاکټر پرې پوهېږي او له ناروغ سره د دغه ستونزې په حل او درملنه کې چې دی مرسته کوي. لسمه خبره دا ده چې د ناروغ څخه باید په آرام او محرم ځای کې چې دی تاریخچه واخیستل شي. 11 دا چې کله چې له ناروغ څخه تاریخچه اخیستل کیږي، نو داسې پوښتنې باید د ناروغ څخه ترسره نه شي چې هغه په هو او نه سره ځواب شي، یعنې د تلقیني او لارښوونکو پوښتنو څخه چې دی ډډه ترسره شي. د تاریخچې اخیستلو په وخت کې باید د ناروغ او ډاکټر ترمنځ صمیمي او دوستانه روابط وساتل شي، ځکه دا د طبي تاریخچې مهم اساس ګڼل کیږي. کله چې هم له ناروغ څخه تاریخچه اخیستل کیږي، نو خبره دا ده چې ناروغ ته د هغې په نوم یا تخلص باندې غږ وکړل شي. د دې سره د ناروغ یو څه سکون حاصلېږي او دا فکر کوي چې ډاکټر ما سره مینه لري او پوره متوجه دی او د ستونزې په حل کې چې دی راسره مرسته کولی شي. 14 دا چې که دغه انځور ته ځیر شو، نو موږ ته د سمې او ناسمې تاریخچې انځور راکوي. د دغه انځور څخه موږ پوهیږو چې د تاریخچې اخیستلو په وخت کې باید د ناروغ او ډاکټر ترمنځ هیڅ معنی موجوده نه وي، لکه میز یا کمپیوټر یا نور څه. او همدارنګه ډاکټر باید د ناروغ تاریخچې ته چې دی پوره متوجه او ټول فکر یې د ناروغ ستونزې اورېدو ته وي، او کومې ستونزې چې ورته ناروغ وایي هغه له ځان سره چې دی نوټ کړي. ډاکټر باید په دغه وخت کې چې ناروغ څخه تاریخچه اخلي ځان په بل کار کې مصروفه نه کړي، یا موبایل یا کمپیوټر یا هم بل کوم کار وي هغې کې ځان مصروفه نه کړي، ځکه چې که چیرې د ډاکټر د ناروغ ستونزې اورېدو ته
سم متوجه نه وي او په بل کار کې مصروف وي، نو په دې وخت کې ناروغ مایوسه کېږي او هغه هیله چې ګواکې ډاکټر به له ده سره په دغه مشکل کې مرسته وکړي هغه یې له منځه ځي. نو دغه انځور چې دی موږ ته د سمې او ناسمې تاریخچې یو ښه شکل راکوي. 15مه خبره د تاریخچې اخیستلو کې دا ده چې کله داسې حالت راځي چې موږ ته هغې وخت کې ځینې ناروغان تاریخچه نشي ویلی، مثلا ماشومان وي یا هغه ناروغان چې ډېر زاړه وي یا دماغي تاخر لري او یا هغه ناروغان چې شعوري حالت خراب وي یا ګونګیان اوسیږي او یا هغه ناروغان چې اختلاجات لري. نو په دغه حالتونو کې بیا موږ کولی شو چې د دغه ناروغانو د والدینو څخه یا هغه پیوزان چې ورسره کوم راغلي، کوم غړي د کورنۍ چې ورسره راغلي او یا هغه څوک چې د دغه ناروغ د ناروغۍ په اړه معلومات لري د هغې څخه بیا تاریخچه اخیستل کېږي. اوس راځو په طبي تاریخچه باندې بحث کوو. طبي تاریخچه چې د دوه برخې لري، یو د ناروغ هویت پیژندنه ده او بل چې د میډیکل هیستوري ده طبي تاریخچه ده. د ناروغ هویت پیژندنه کې چې د بیا شپږ برخې شاملېږي چې لومړی د ناروغ نوم دی، همدارنګه د ناروغ عمر دی، د ناروغ جنس دی، د ناروغ مذهب یا دین دی، د ناروغ دنده ده او اخره کې چې د ناروغ ادرس دی. د ناروغ نوم یا نیم اف پیشنټ د هویت پیژندلو لپاره اړین دی او کله چې په روغتون یا طبي سنټر کې یو ناروغان په دوو نومونو اوسېږي نو کولی شو چې د ناروغ د پلار نوم په هکله پوښتنه وکړو یا هم که هغه سره یو شان وي نو د نیکه نوم پوښتنه هم ترسره کېږي او کله چې ناروغ ښځینه وي نو د هغې د خاوند یا د پلار نوم پوښتنه چې بیا ترسره کېږي. دوهم چې دی د ناروغ عمر دی. عمر په هکله ځکه پوښتنه له ناروغ څخه کېږي چې ډېری ناروغۍ شته چې په کم عمر کې منځته راځي او ډېری ناروغۍ شته چې په زیات عمر لرونکو اشخاصو کې موجود وي. مثلا په زیات عمر لرونکو اشخاصو کې چې ملګنینسیګانې یا ویایي اختلاطات لکه اسکیمیک هارت ډیزیز، ترومبوسیس، همدارنګه تیروسکلروسیس، سټروک دا چې په زیات عمر لرونکو کسانو کې لیدل کېږي. خو له بله پلوه بیا ویلیامز ټومور او ځینې ساري ناروغۍ لکه پولیو شو، شری شو، چکن پاک شو چې دا په ماشومانو کې چې ډېرې معمولي دي. دریم چې په ایډنټیفیکیشن او پیشنټ کې دی هغه چې دی د ناروغ جنس دی. د ناروغ جنس ځکه مهم دی چې ډېری ناروغۍ شته چې د نارینه او ښځینه ترمنځ ګډې وي، یعنې په دواړو جنسونو کې یو شان منځته راځي. خو ځینې ناروغۍ شته چې بیا یوازې په ښځینهو کې منځته راځي لکه رانیوډز ډیزیز او همدارنګه بیا ځینې ناروغۍ شته چې یوازې په نارینهو کې منځته راځي لکه هیموفیلیا. همدارنګه ایسیلیا، سیسټمیک لوپس اریتماتوسیس او پرایمري بایلري سیروسیس چې دی دا په ښځو کې معمول دي او انکایلوزینګ سپنډیلایټس، کسبي کارسینوما یا برانکوجینیک کارسینوما، اسکیمیک هارت ډیزیز او ګوټ په 95% پیښو کې چې دی په نارینهو کې لیدل کېږي. څلورم د ناروغ مذهب یا دین دی. د مذهب یا دین پوښتنه له ناروغ څخه ځکه کېږي چې د کذیب کارسینوما باندې د اخته کېدو چانس چې دی په مسلمانانو او یهودیانو کې د کوچنیوالي په دوره کې د سرکمسیژن له سببه چې دی ډېر نادر دی او خو برعکس په غیر مسلمه ټولنو کې چې د دې پیښې ډېرې لیدل کېږي. الکول چې لکه څرنګه چې الکول د اسلام دین له نظره چې دی ناروا عمل دی، نو د دې له وجې چې کومې ناروغۍ منځته راځي د الکول له وجې هغې پیښې چې دی په مسلمانانو کې کمې دي او همدارنګه په غیر مسلمه خلکو کې بیا د الکولو له وجې چې کومې ناروغۍ منځته راځي د هغې پیښې ډېرې دي. پنځمه خبره چې ده د ناروغ دنده ده. د ناروغ څخه د وظیفي او مسلک په اړه ځکه پوښتنه کېږي چې ډېری ناروغۍ شته چې د ناروغ د دندې سره تړاو لري، لکه اسما ناروغۍ چې دی په هغه اشخاصو کې ډېره وي کوم چې په فابریکو کې چې دی کار ترسره کوي، چې د دې په اړه به تفصیلي بحث چې دی په پرسنل هسټري یا شخصي تاریخچه کې ترسره کړو. شپږم او اخري خبره په ایډنټیفیکیشن اف پیشنټ د ناروغ هویت پیژندنه کې هغه د ناروغ ادرس دی. د ناروغ ادرس یا پاتې په هکله ځکه پوښتنې کېږي چې یو شمېر ناروغۍ شته چې کومې په خاصو ځانګړو سیمې کې انډیمیکي وي، د ناروغۍ دغه موجودیت په هیواد کې او د هیواد په ولایاتو او ولایاتو په ولسوالیو کې هم فرق سره کوي. یعنې ځینې ناروغۍ شته چې په یو ولایت کې موجودې وي خو ځینې ناروغۍ شته چې په بل ولایت کې بیا نه وي موجودې. همدارنګه ځینې ناروغۍ شته چې په یو ولسوالۍ کې موجودې وي خو ځینې ناروغۍ شته چې بیا د همغه ولایت په بله ولسوالۍ کې نه وي موجودې. په همدې توګه هغه څوک چې په ښاریه علاقو کې اوسېږي نو هغوی د یو کنسټانټ سټریس او اتموسفیرک ککړتیا سره مخ وي، یعنې ګڼه ګوڼه فابریکې او موټرې چې دی هلته زیاتې وي نو د دې کبله په هغوی کې اسکیمیک هارت ډیزیز، سی او پی ډي، انټرسټیشل لنګ ډیزیز چې دی دغه پیښې ډېرې وي. او هغه څوک چې د غرونو او لوړ غونډۍ اوسېدونکي وي پکې د پرایمري پلمونري هایپرټنشن، پرسسټنټ پی ډي ای او سیکنډري آیوډین ډیفیشنسي ته چې دی دا زیات مساعد خلک دي.
نو دغه پورته شپږ خبرې چې د ناروغ په هویت پیژندنه کې یا آیډنټیفیکیشن کې شاملېږي. له دغه څخه وروسته چې بیا له ناروغ څخه طبي تاریخچه پیل کېږي چې په طبي تاریخچه کې بیا چې چیف کمپلینټ یا پریزنټ کمپلینټ شامل دی، همدارنګه هیستري اف پریزنټ ایلنس شامل دی، پاست هیستري شامل ده، همدارنګه منسټرل هیستري شامل ده، پرسنل هیستري شامل ده، فیملی هیستري شامل ده او سوشل هیستري شامل ده. چې لومړی موږ د دې څخه په اوسنۍ ستونزو یا شکایتو باندې خبرې کوو. ټول هغه شکایات او ستونزې چې ناروغ یې د ډاکټر یا روغتون راتګ ته اړ کړی وي دې ته چې د پریزنټ ایلنس یا اوسنۍ ستونزې ویل کېږي. شکایتونه د هغوی د پیښېدو د وخت ترتیب د طبقاتو سره ذکر کېږي. لومړی هغه شکایتونه چې دوام یې ډیر وي هغه ذکر کېږي او وروسته بیا هغه چې دوام یې کم وي وروسته ذکر کېږي، یعنی د کرونولوژیکل آرډر په شکل باندې. مثلا هغه اعراض چې د اوږدمهاله راهیسې وي لومړی لیکل کېږي او هغه اعراض چې د لنډمهاله راهیسې وي هغه اخره کې لیکل کېږي. مثلا که چیرې یو ناروغ اسهال د 2 ورځو راهیسې ولري، د اپیګاسټریک ناحیې درد چې د 12 ورځو راهیسې ولري او کانګې چې ورسره د 10 ورځو راهیسې ولري، نو دا به موږ په کرونولوژیکل آرډر کې داسې ولیکو چې ناروغ د اپیګاسټریک ناحیې درد لري د 12 ورځو راهیسې، بیا به ورپسې کانګې ولیکو چې دا د 10 ورځو راهیسې لري، بیا به ورپسې اسهال ولیکو چې دا د 2 ورځو راهیسې لري. غوره خبره دا ده چې د هر عرض سره چې د بل مل عرض چې وي دواړه شکایتونه چې دی په یوه کرښه کې او لنډ ډول سره چې دی ولیکل شي. د امکان په صورت کې کېدلی شي نو څو شکایتونه د هغه د منځته راتګ په نظر کې نیولو سره چې دی په یو کرښه کې ولیکو تر څو تاریخچه چې دی لنډه او پر مفهومه یا د معنا څخه ډکه وي. لکه مثلا دغلته یو بل مثال چې دی د ناروغ د 5 ورځو راپدې خوا تبه لري او همدارنګه بل چې دی بیا همدغه ناروغ چې د 5 ورځو راپدې خوا چې دی لړزه لري. نو دا که چېرته موږ دغسې ولیکو چې ناروغ د 5 ورځو راپدې خوا تبه او ورسره لړزه هم لري، دا چاره د ډاکټر سره په تشخیص کې مرسته کوي او د تشخیص په هکله یو مفکوره رامنځته کېږي. دوهم چې دی هغه هیستري اف پریزنټ ایلنس دی یا د اوسنۍ ناروغۍ تاریخچه ده. دا برخه چې دی په 3 پاراګرافونو باندې مشتمله ده او په 3 پاراګرافونو کې لیکل کېږي. لومړی پاراګراف چې دی په دې پاراګراف کې د زمان کرونولوژي په نظر کې نیولو سره هغه اعراض تشریح کېږي کوم چې لومړی پیل شوي. په دې پاراګراف کې د ناروغ کوم شکایت چې موجود وي هر یو په جلا جلا ډول تشریح کېږي او د هر عرض په هکله پوښتنې له ناروغانو څخه کېږي. مثلا که چیرې ناروغ اسهال ولري نو په دې ډول ته پوښتنې کېږي چې د څومره مودې راهیسې اسهال لري، د دې دفعات څومره دي، یعنې څو ځله د ورځې دي، د نسناسي سره وینه موجوده ده، د نسناسي سره تبه موجوده ده او یا د سفر تاریخچه لرئ یا کوم ځای ته مو سفر کړی او که نه. په اول پاراګراف کې علاوه له دې څخه چې دی موږ د ګسټرافیشن څخه چې دی یادونه کوو. د خبرو کولو پر مهال د ناروغ خوځښتونه یا ګسټرافیشن په دې وخت کې ناروغ خپله ناروغي د ځینو اشارو او یا وضعیتونو په کولو سره راښیي چې دا د یو وایټل کلینیکل کلو څخه عبارت دی. ډاکټر باید د شکایاتو د تشریح کولو پر مهال کوم چې ناروغ یې وایي د ناروغ خوځښتونه په نظر کې ونیسي، د بدن د بېلابېلو برخو څخه په همدغه مهال لیدنه ترسره شي، ځکه دا د ناروغۍ په هکله مهم کلینیکي معلومات وړاندې کوي. لکه کله چې یو ناروغ د سینې یا ټټر درد ولري او د تاریخچې یا تشریح کولو په وخت کې ناروغ خپل لاس موټی کړي او د سینې ګودام باندې فشار ورکړي، دا چې دی په قلبي دردونو انجینا او ایمای باندې چې دی دلالت کوي چې په دغه انځور کې هم ډېر واضح لیدل کېږي. دویم کله چې ناروغ په کتني یا لومبر ایریا کې چې دی دې باندې خپل لاسونه کېږدي او فشار ورکوي، نو دا چې دی د پښتورګو په دردونیارین الکولیک باندې چې دی دلالت کوي. همدارنګه که چیرې ناروغ د خپلو لاسونو په واسطه د سینې هډوکې د سینې دغه هډوکې سټرنم برخه چې دی وموښوي، نو دا چې دی د زړه سوي هارډ برن او یا د معدې په ریفلکس یا ګاسټروایزوفاجیل ریفلکس باندې چې دی دلالت کولی شي. که چیرې ناروغ د ورونو او کناټیو د برخو څخه ستونزمن وي یا یې مخوي، نو دا پر اګنیسا یا سیاټیکا باندې چې دی دلالت کوي. او که چیرې ناروغ د نس په شاوخوا کې د موټو د نس په شاوخوا کې د موټو په واسطه باندې فشار واردوي او یا ترې ستونزمن وي، نو دا چې دی په معیایي کولیک یا مټ ګډ کولیک باندې چې دی دلالت کوي. په هیستري اف پریزنټ ایلنس کې چې دی دوهم پاراګراف، په دې پاراګراف کې د اعراضو پورې مربوطې پوښتنې په تفصیل سره پوښتل کېږي تر څو د هغو احتمالي ناروغیو په هکله چې ډاکټر کومه مفکوره اخیستې وي
څرګند معلومات ترلاسه شي. دا پوښتنې ځکه پوښتل کېږي چې هغه ټکي اراز کوم چې له ناروغ څخه د ناروغۍ په هکله هیر شوي وي لاسته راشي. نو په دې توګه به یو شمېر ناروغۍ رد شي او ډاکټر ته اسانېږي چې یو احتمالي تشخیص یا یو سم او ځانګړي تشخیص ته ورسیږي. مثلا ځانګړي معلومات، ټاکلي یا مشخص معلومات یا هم د سیستمونو پلټنه ترسره کېږي، سیستمیک ریویو. ناروغان کېدلی شي د ناروغۍ د یو شمېر اعراضو د ویلو څخه ډډه وکړي او یا حتی ورته چې مهم نه ښکاري سترګې پرې پټې کړي. نو په دې وخت کې ډاکټر باید د سیستمونو د ناروغیو د عمده نښو او ستونزو په هکله پوښتنې وکړي، یعنې د عمومي پوښتنې، د زړه او رګونو سیستم پوښتنې، د هضمي سیستم پوښتنې، د تنفسي بولي تناسلي سیستم او مرکزي عصبي سیستم د ناروغیو په هکله چې دی د ناروغ څخه پوښتنې وکړي. دلته یو بله خبره ډیره مهمه ده، کوم عرض چې د ناروغ څخه موږ په تاریخچه اخیستلو کې موږ ترلاسه کړی وي، نو په دغه سیستمیک ریویو کې بیا د ناروغ څخه دوباره د همغې عرض په اړه پوښتنه نه ترسره کېږي. د سیستمونو پلټنه کې لومړی موږ جنرال پوښتنې، عمومي پوښتنې د ناروغ څخه د ناروغ د تبې په هکله، د وزن د کموالي په هکله، د وزن زیاتوالي، د شپې لخوا خوله کېدلو، د اشتها، د خوب، د انرژۍ او ستومانتیا په اړه پوښتنې کېږي. دوهم چې دی د هینډ، دا چې یو مخفف دی د هچ چې دی د هیډ یا سر، ای چې دی د آی سترګې، بله ای چې دی د ایر یا غوږ، او همدارنګه ان چې دی د نوز یا پوزې، او ټي چې دی د تروټ یا ستوني معنا ورکوي چې د دې پوښتنې کېږي ناروغانو څخه. د سر په اړه چې دی د سر دردۍ، د سر د زخمونو او سر ګرځېدنې په اړه پوښتنې کېږي. د سترګو په اړه د دید، د سترګو د درد، سوروالی، زیاتې اوښکې، دوه ځلې د جسم ښکارېدل، خړ دید، کوچنۍ لکې، کټرکټ او ګلوکوما په اړه چې دی پوښتنې ترسره کېږي. د غوږونو په اړه د اورېدنې، د غوږ درد، انتان، د غوږ څخه د کیح راتګ، که اورېدنې کمه شوې وي، همدارنګه کوم کومکي آلات استعمال شوي یا نه دي، د دې په اړه پوښتنې کېږي. د پوزې او ساینسونو په اړه چې دی د زیات زکام، د پوزې بندوالی، چرک، خارښت، د پوزې څخه د وینې تلل او د ساینسونو د مشکلاتو په اړه پوښتنې کېږي. او د ستوني، خوله او بلعوم په اړه چې دی د غاښونو د وریو د وضعیت، وینه ورکوونکي وری، مصنوعي غاښونه، زخمي ژبه، وچه خوله، زر د ستوني درد، د اواز خشنوالي چې دی پوښتنې کېږي. وروسته له دغه هینډ څخه چې بیا په دریم قدم کې د غاړې په اړه د پړسېدلو، غدواتو، جاغور، راوتلي کتلې، د غاړې د درد او د غاړې د شخوالي په اړه چې دی له ناروغ څخه پوښتنې کېږي. په څلورم قدم کې د سینې په اړه چې دی د راوتلي برخو لمس په اړه، د سینې د درد یا ناراحتۍ په اړه، د تیږو څوکې د چرک وتلو په اړه چې دی پوښتنې کېږي. پنځم چې دی په تنفسي سیستم کې د ټوخي، بلغم که چېرته موجود وي نو د هغې د رنګ او اندازې په هکله، په بلغمو کې وینه، د اواز خفوالی، سالنډي، د سینې درد یا ناراحتۍ او د سینې شنګارې په هکله چې دی پوښتنې کېږي. د زړه او رګونو سیستم کې چې دی بیا د ناروغانو څخه د سینې درد او ناراحتۍ، سالنډۍ، زړه ټکان یا پالپیټیشن، د پښو زایمه یا پړسوب او په ګزري ډول د سنکوم او ګنګستوب په اړه چې دی پوښتنې کېږي. د هضمي سیستم په ناروغیو کې د زړهسوي، بدهضمي، په بدن کې اضافي باد، د نس درد، د زړه بدوالي په هکله باندې، د کانګو په هکله باندې، په غایطه موادو کې تور رنګه وینې موجودیت یا میلانه، نس ناستې، قبضیت، ژړي، په بله کې ستونزې، خولې ته د معدې محتویاتو بیرته راتګ یا ریفلوکس په هکله، د تغوط عادت کې بدلون، همدارنګه په غایطه موادو کې مخاط او په ډکو میتیازو کې د تازه سرې وینې یا هیماټوچیز یا موجودیت په اړه چې دی د ناروغانو څخه پوښتنې کېږي. د حرکي سیستم یا لوکوموټور سیستم په ناروغیو کې د مفصلونو درد یا شخوالي، د ملا درد، شخوالي، د مفصلونو پړسوب، په خوځښت کې ستونزې، مثلا په ګرځېدلو، کېناستلو، درېدلو، د سر په تاوولو، ټیټېدلو او نورو خوځښتونو کې د ستونزو په اړه د ناروغانو څخه پوښتنې کېږي. د بولي تناسلي سیستم په ناروغیو کې د تبول، د سوځېدلو، د فلنګ ناحیې درد، په ادرارو کې وینه یا مچور یا په تبول کې د ستونزو په اړه، یعنې د ادرارو درېدلو، د ادرارو څاڅکي راتګ په اړه، د ادرارو زیاتوالي، پولیوریا په اړه، د ادرارو کموالي او لیګوریا په اړه، فریکونسۍ ډیروالي په اړه، فریکونسۍ یعنې د تبول لپاره تشناب ته بیا تګ په اړه، همدارنګه په ادرارو کې د تیږې بهر کېدل یا تېرېدل، د شپې لخوا تش میتیازو کولو یا نکشوریا په اړه پوښتنې ترسره کېږي. همدارنګه که چیرې ناروغ نارینه نو د هیسټنسۍ چې دا یو داسې حالت دی چې ناروغ په تشو میتیازو باندې ناست وي، تشو میتیازو کولو احساس لري خو تشو میتیازو چې دی ورته ژر نه راځي، د دې په اړه پوښتنې کېږي. د تشو میتیازو د څڅېدلو یا ډریبلینګ په اړه، د تشو میتیازو د جریان د سستوالي په اړه، د جنسي خواهشاتو د کموالي یا امپوټنس په اړه پوښتنې کېږي. خو که چیرې ناروغ ښځینه
نارینهونو د محفلي افرازاتو په اړه، د خارښ په اړه، د تحیز د وخت د اوصافو په اړه او د تشو امتیازو په اړه ترې پوښتنې کیږي. د مرکزي عصبي سیستم په ناروغیو کې د سردردۍ، سینکوب، سرګنګسۍ، سرچرخۍ، اختلاجونو، د بدن د یوې برخې ضعف، د شعور ضایع کېدل، د بدن د یوې برخې کرختي، انامنس، سوځېدنې یا د بدن د یوې برخې بېحسي، میرګي په اړه، همدارنګه د لید د تشوشات لکه ډیپلوپیا په اړه چې دی پوښتنې کیږي. د پوستکي اړوند د رشز، خارښت، کتلي، زخمونو، د رنګ تغییرات، وچوالي، په ویښتانو یا نوکانو کې تغییرات او د نورو حالونو د شتون پوښتنې کیږي. او 12 د اندوکراین سیستم په هکله د دید د ستونزو، د زیاتو تشو امتیازو، د تندې، د ولږې، د تود او یخ زغم یا هیټ اینډ کولډ انټولرانس، د وزن زیاتوالی، د وزن کموالی، د خوله کېدو او د زړه ټکان پوښتنې چې دی له ناروغانو څخه ترسره کیږي. نو ځکه موږ مخکې وویل چې د سیستمونو د تکرار پوښتنې شاید داسې مشکلات رابرسېره کړي چې ناروغ ورته پوره متوجه شوی نه وي. بل چې دی د دویم پاراګراف څخه وروسته دریم پاراګراف شروع کیږي چې دا اصلا ټریټمنټ هیستوري ده. په دې پاراګراف کې د مخکنیو درملو تفصیل شامل دی چې کومه درملنه چې ناروغ د ډاکټر یا روغتون ته د راتګ څخه وړاندې کړي وي د هغې پوښتنه کیږي چې دا د ډاکټر سره په احتمالي تشخیص کې مرسته کولی شي. ناروغ مخکې کوم درمل استعمال کړي وي د هغې په هکله پوښتنه کیږي چې دا ډاکټر ته د دې لپاره چې ډاکټر یو تشخیص ته ورسېږي دې کې چې دی مرسته کولی شي. همدارنګه په دې پاراګراف کې د ناروغ څخه د درملو د حساسیت په اړه، په ځانګړي ډول د پنسلین او سلفونامایډز درملو سره لکه سپټران په اړه د دې پوښتنې کیږي چې حساسیت خو به لري یا نه لري. د درملو په تاریخچه کې باید د کورټیکوسټیرایډو، د خولې له لارې د حمل ضد درملو د استعمال، د فشار ضد درملو د وینې د انتقال په اړه، د کیموترافۍ او راډیوترافۍ ملګننسۍ په اړه، د دوا په مقابل کې د الرژۍ په اړه، د دوا عدم تحمل په اړه، ناروغ کوم ډول درمل استعمالوي او څه ورته پیښوي، کوم ډول درمل چې دی په جاري توګه استعمالوي، د درملو د ډوز په هکله، د استعمال د پیل د تاریخ په اړه هم پوښتنې کیږي. همدارنګه د درملو د انټراکشن ته باید ډېر پام وشي. کوم ناروغان چې پخواني درمل استعمالوي تر څو د دې درملو سره متقابل اړیکې یا ډرګ انټراکشن رامنځته نه شي، موږ باید د ناروغ د نورو درملو چې ناروغ یې اخلي په دې هکله باندې پوه شو. مثلا که چیرې ناروغ له مخکې څخه د خولې له لارې د حمل ضد یا او سی پي درمل اخلي او موږ ورته انټي کواګولانټ ورکړو، نو دا دواړه چې دی د یو بل سره متقابلې اغېزې منځته راوړي. نو دا چې دی اهمه ده چې د دې په اړه د ناروغ څخه تاریخچه واخیستل شي. اوس راځو په پاست هسټري یا پخوانۍ تاریخچه باندې بحث کوو. پخوانۍ تاریخچه نه ده چې د ناروغۍ له لومړنیو اعراضو سره اشتباه شي، بلکې د ناروغ د پخوانۍ تاریخچې د اخیستلو پر مهال چې دی باید یو څه ټکي چې دی په نظر کې ونیول شي. مثلا هره پخوانۍ ناروغۍ چې د اوسنۍ حالت یا د ناروغۍ سره تړاو ولري، لکه د پایلوریک سټینوسس ناروغانو کې د معدې زخم، پیپټیک السر، د دې په اړه پوښتنه کیږي. همدارنګه د ماشومتوب د دورې ناروغانو کې لکه روماتیک تبه، سکارلیټ فیور، توره ټوخله، کلچرک یا مامس، شرع، پولیو، روبیلا او ابتدایي روي توبرکلوز د دې په هکله چې دی پوښتل کیږي. د تردید، ټکر، ټروما، جراحي، د جراحي عملیات، استدباب، د سفرونو او تسمم یا مسموم کوونکو موادو په هکله چې د ناروغ څخه پوښتنې کیږي. په تېره تاریخچه کې که چیرې ناروغ ماشوم وي نو په پخوانۍ تاریخچه کې د مور د زیږونونو په اړه پوښتنې وشي چې آیا مور زیږون په نارمل ډول په روغتون کې ترسره کړی یا په کور کې ترسره کړی یا هم سپانټینیس شکل سره دغه زیږون ترسره شوی یا هم سی اس یا سیزارین سیکشن په ذریعه شوی دی. همدارنګه د کنجنیټل انومالیو په اړه چې دی پوښتنې کیږي. همدارنګه د واکسینونو پوښتنې کیږي چې ماشوم ته تیتانوس، تورې ټوخلې، دیفتیریا، پولیو، شرع، روبیلا، بغوټ انفلونزا، هپاټایټس بي او نوموکوکي واکسین شوي دي او که نه دي شوي. همدارنګه په پخوانۍ تاریخچه کې د شکر، د وینې لوړ فشار، ژړۍ، هپاټایټس، ایچ آی وي، استما، توبرکلوز، د بندونو التهاب، د زړه ناروغیو، د مرګیو په هکله چې د ناروغانو څخه پوښتنې کیږي. او په روغتون کې د ناروغ د بستر کېدلو تاریخچه چې دی هم اړینه ده چې واخیستل شي. بل چې دی هغه د منسټرل هسټري ده یا د تحیز تاریخچه ده. د ښځینه ناروغي څخه د تحیز سایکل یا منسټرل سایکل په اړه پوښتنې کیږي. مثلا ایج اف مینارډ چې لومړی تحیزي سایکل څه وخت او په کوم عمر کې چې دی رامنځته شوی، د دې په هکله پوښتنې کیږي. ډیوریشن اف ایچ پیریډ یعنې د هر تحیزي سایکل دوام څومره دی، موده څومره ده. اماونټ اف بلیډینګ ان ایچ پیریډ په هر تحیزي سایکل کې د وینې د ضایع کېدو مقدار څومره دی. ریګولیریټي اف سایکل پوښتنه کیږي چې سایکل منظم دی که غیر منظم دی. د درد په هکله پوښتنه کیږي چې
د دغه سایکل په دوران کې درد موجود وي یا نه وي موجود، او همدارنګه د اني انټرمنسټرل یا پوسټ کوایټل بلیډینګ د دوو تحیزي سایکلونو ترمنځ د وینې موجودیت او نه موجودیت په هکله، یا د جنسي مقاربت څخه وروسته د وینې د راتګ او نه راتګ په هکله پوښتنې کېږي. د مینوپاز په هکله پوښتنې کېږي چې کله تحیزي سایکل پای ته ورسېد او آیا د مینوپاز څخه وروسته هم وینه راغلې ده او که نه راغلې، او همدارنګه د مهبلي افرازاتو په هکله د ناروغ څخه پوښتنه کېږي. بل چې دا شخصي تاریخچه ده، په شخصي تاریخچه کې د ناروغ د دندې، غذایي رژیم، تمباکو، الکولو، سګرټو او نورو نشهیي توکو د احتیاط په هکله، د خوب په هکله، د جنسي تاریخچې په هکله او د بهرني سفرونو د تاریخچې په اړه پوښتنې کېږي چې اوس د دغې څخه یو څخه یادونه کوو. لومړی د ناروغ دنده. د ناروغ د اوسنۍ او پخوانۍ دندې په اړه باید پوښتنه وکړل شي، او دا هم ده چې ترې وپوښتل شي چې په څه رنګه محیط کې دنده اجرا کړې او اجرا کوي، ځکه ځینې ناروغۍ د کارکوونکو د محیط او چاپیریال سره اړیکې لري، لکه توبرکلوز، انتراکس، اسما او ځینې نورې ناروغۍ، د پوستکي ناروغۍ. مثلا د انتراکس ناروغي چې دا په هغه اشخاصو کې وي کوم چې د حیواناتو سره چې دی سر و کار لري. استما ناروغي په هغه اشخاصو کې وي کوم چې په فابریکو کې کار تر سره کوي، یا په هغه اشخاصو کې چې دا ډیره وي کوم چې د خاورینو لوښو په کار ځایونو کې چې کار کوي. د استما د ناروغۍ د واقعیتو فیصدي په پخلنځي او هغه چې اوبدل یا اوبدونکي وي زیاته وي. همدارنګه ځینې د پوستکي ناروغۍ چې دی په هغه خلکو کې کوم چې د وړانګو، کیمیاوي توکو او مخرش توکو سره په تماس کې وي، دا چې د ډېرې موجودې وي. د سږو سیلیکوسیس دا ناروغي بیا په هغه اشخاصو کې کوم چې د معدن او کانونو کې کار تر سره کوي ډېره لیدل کېږي. بل د مثانې سرطان دی چې دا په هغه اشخاصو کې ډېره لیدل کېږي کوم چې د ربړ، کیمیاوي توکو او کیبلونو د تولید په کارځایونو کې کار تر سره کوي. دومره خبره چې دا په پرسنل هیسټري کې هغه د غذا د خوړلو وخت او ترتیب دی. د خوراک د وخت او منظموالي په اړه، د خوړو د اندازې او د خوړو د څرنګوالي په اړه، یعنی آیا خواړه چې له کوم څخه ناروغ استفاده کوي په سمه توګه پخیږي یا نه، آیا په کافي ډول سره ژوول کېږي، که په تلوار سره یې له بشپړې ژوونې څخه بله کړي دي، چې دا ټولې پوښتنې د هضمي سیستم د ګډوډیو په هکله چې دی پوره معلومات ورکوي. دریمه خبره په پرسنل هیسټري کې هغه د تمباکو، الکولو، سګرټ څکولو یا نورو مخدره توکو استعمال دی. د سګرټ څکول د ناوړه ناروغیو په منځته راتګ کې خاص رول لري، لکه د سږو سرطان، د ویو ناروغۍ او د زړه اسکیمیک ناروغۍ. له روږدو ناروغانو څخه باید د تمباکو د استعمال د څرنګوالي، مثلا سګرټ، سیګار یا کیلون په هکله پوښتنې وکړل شي. د هر یو د کیفیت او مودې په هکله چې دی پوښتنې ترسره کېږي. هغه روږدي اشخاص چې په تریاکو باندې اخته وي نو هغوی د قبضیت په شدید ډول باندې اخته کېږي. د الکولو استعمال هم د یو شمېر ناوړه ناروغیو لامل کېږي، لکه د ځیګر سیروسس، نیوروپاتي، د پانکراس التهاب او رواني ناروغۍ. په دغه سلایډ کې هم تاسو ګورئ د الکولو پورې مربوط تشوشات، مثلا سیریبرال ډیجنریشن شو، ورنیک انسیفالوپاتي شوه، سوډو کوشنګویډ فیسس شو، ګاسټرایټس شو، اریکټایل ډسفنکشن، برن ان ځینې نورې ټروماګانې، کورټیکل اټروفي، د سر ټروما، سیزر، ډیلیریوم، کارډیومایوپاتي، وینې لوړ فشار، هیپاټایټس، د ځیګر مزمنې ناروغۍ، پورټل هایپرټینشن، پانکراټایټس، پروکسیمل مایوپاتي، پریفرل نیوروپاتي. او په دبل انځور کې هم د تمباکو پورې مربوط تشوشات چې کوم دي دا ښودل کېږي، لکه سیربرو واسکولر ناروغۍ شوې، ټوباکو امبلیوپیا شوه، د خولې سرطان شو، د سږو سرطان شو، سی او پی ډي شوه، د زړه اسکیمیکي ناروغۍ شوې، پی او ډي شوه، سمال بیبیز شو، ځینې نورې ابسټریټریک مشکلات شو، اریکټایل ډسفنکشن شو، او پریفرل واسکولر ډیزیز د تشوشاتو کې هم شامل دی. څلورمه خبره په پرسنل هیسټري کې هغه خوب دی، سلیپینګ دی. د خوب اړوند باید له ناروغ څخه داسې پوښتنې وشي چې آیا خوب په څه ډول دی، خوب تازه کوونکی یا ریفریش او اراموونکی یا ریسټفول دی او که نه، ناروغ ویرونکي خوبونه یا نایټمیرز ویني یا نه، ناروغ په خوب کې خپسې نیسي او که نه، آیا ناروغ خوب یا ډریمز ویني یا نه، آیا ناروغ ته خوب ورځي یا نه ورځي، انسومنیا خو به نه لري. د ناروغ څخه د خوب راوړونکو درملو یا هایپنوټیک ډرګز په هکله پوښتنه کېږي. د شخص د خوب ستونزې چې دی اکثره په خفګان، انزایټي او یا رواني ناروغیو کې چې دی ډېرې معمولي وي. پنځمه په پرسنل هیسټري کې هغه جنسي تاریخچه ده یا سیکشوال هیسټري. په جنسي تاریخچه کې د ناروغ د واده په هکله پوښتنې کېږي چې دا یا ناروغ متأهل دی که مجرد. جنسي تاریخچه د رواني ناروغیو په ارزونه کې ځانګړی ارزښت لري. د جنسي اړیکو تاریخچه باید واخیستل شي چې ناروغ د چا سره جنسي اړیکې نیولې دي یا یې نیسي، چې دا په جنسي مقاربتي ناروغۍ وینرل ډیزیز کې مهم رول لري. په ټوله کې چې د تناسلي ناروغۍ رد شي، له ناروغ څخه جنسي تاریخچه اخیستل اړین دي.
که ناروغ ښځه وي نو د هغې څخه د تحیز تاریخچه واخیستل شي چې آیا تحیز یا میاشتنی سایکل یې منظم دی او که غیر منظم دی او یا بیخي نشته امینوریا خو به نه لري. شپږمه خبره په پرسنل هیستري کې هغه د بهرنیو سفرونو تاریخچه ده. دا هغه ناروغیو په ارزونه کې چې په ځانګړو سیمو کې موجوده وي د سفر تاریخچه ارزښت لري، لکه ایډز او لشمانیاسیس چې دی ناروغي دا په بنګلادیش کې، د بلهریاسیس په مصر کې او ژیړه تبه په افریقایي هېوادونو کې ډېره وي. همدارنګه په شخصي تاریخچه کې د ناروغ د اقتصادي وضعې په باره کې د ناروغ په زړه پورې شیانو لکه لوبه، مطالعه، تحصیلي درجې په اړه چې دی هم پوښتنې کېږي. پنځم چې دی هغه د پرسنل هیستري څخه وروسته هغه فیملی هیستري ده یا کورنۍ تاریخچه. په کورنۍ تاریخچه کې د کورنۍ د غړو شمیر یعنی د ښځینه او نارینهو په ګډون، خور ورور په هکله، د ترونو او ترونیانو په هکله پوښتنې کېږي چې کوم یو خو به کومه ناروغۍ سره مخ نه وي. د والدینو د صحت او روغتیا په هکله باید وپوښتل شي. د ارثي کورنیو ناروغیو مشکوک واقعاتو لکه هیموفیلیا، ذهني تاخر، مایوپاتي کې باید په تفصیل سره د کورنۍ تاریخچه واخیستل شي. همدارنګه نورې ناروغۍ لکه شکر، اسما، اسکیمیک هارت ډیزیز، د وینې لوړ فشار، میرګي، ژړی، ارترایټس، د پښتورګو او زړه ناروغۍ او روماتیک تبه په کورنۍ تاریخچه کې شامل ناروغۍ دي. څرنګه چې د ټي بي ناروغۍ زموږ په هیواد کې ډېره عامه نه نو دې کبله باید په هره کورنۍ کې واقع ولټول شي. همدارنګه په کورنۍ تاریخچه کې د دې په اړه هم پوښتل کېږي چې د کورنۍ غړي د کومې ناروغۍ له وجې مړه شوي یا نه. او شپږمه تاریخچه چې د هغه اجتماعي تاریخچه یا سوشل هیستري ده. یو بشپړه او مکمله تاریخچه د ناروغ د ټولنیز چاپیریال په هکله باید واخیستل شي. د ناروغ سلوک د خپلو ملګرو سره، د خپلوانو سره او د نورو اشخاصو سره چې دا ورسره په تماس کې دی د دې په هکله باید وپوښتل شي، ځکه دغه ټولنیزه تاریخچه د روحي تشوشاتو د تشخیص په برخه کې ډېر ارزښت لري. نو دا یو څه معلومات چې له تاسو سره مشارک کړل. له توجه څخه مو نړۍ مننه.